ولسمشر غني او عبدالله نه ولې ټول خلک خفه دي او ولې تادین خان ورته په غوسه شوی دی؟ ګرانو کتونکو السلام علیکم. د انسان مخالفت او ملاتړ باید په حق واوسي، نه داسې چې د یو چا ملاتړ کوي او بیا یې هر غلط ته هم سم وایي. ولسمشر او عبدالله داسې عمل ترسره کړ چې ډیر زیات افغانان یې خفه، غوسه او مایوسه کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د تیر ځل ولسمشریزو ټاکنو راهیسې د یو بل په وړاندې رقیبان دي او ډیر جنجالونه هم کوي. خو پرون چې کابل کې د ستر جنرال عبدالرازق د مړینې لومړني تلین غونډه نیول شوې وه چې دوی دواړه هم پکې ګډون کړی و. کیمرو هغه صحنه راخیستې ده چې ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله څنګ په څنګ سره ناست او د زړه له تله پر یوې موضوع خندا کوي. دواړو ته تادین خان په تعجب او غوسې سره کتلې دي. یوه غلطي یې دا ده، بله دا چې تاسې عکس کې ګورئ چې سیاب مخابخ خبرې کوونکي ته متوجه دی، خو دوی نه هم هغه ته غوږ نیولی او نه هم د غونډې اصول مراعات کړي دي. عکس کې ښکاري چې د شاته چوکیو کسان هم دوی ته په ډیر عجیبه انداز ګوري. د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ چې پرون کوم کار ترسره شو، شاید یو ساده انسان هم داسې حرکت ونه کړي. یاد کار خلک ډیر سخت خفه کړي دي. سیر هلمند په نوم یو کس چې د اشرف غني سخت ملاتړ کوونکی دی او یو وخت هلمند کې سرتیری هم پاتې شوی و، لیکلي یې دي پر فیسبوک باندې. د ولسمشر اشرف غني خندا ډیره احمقانه وه. د ولسمشر بل کلک پلوی مطیع الله خالد هم وایي موږ هیڅ نزاکت نه پیژنو، ډیره بده ده، په خدای ډیره بده ده. نصیر احمد هم لیکلي اشرف غني او عبدالله نن ډیر غمجن دي. د رازق په یاد کې موږ هر کله د ولسمشر غني ملاتړ کړی دی، خو د غلطیو ملاتړ هیڅ نه کوو. موږ وجدان او ضمیرونه نه پلورو. کوم کار چې پرون ولسمشر وکړ ډیر غلط کار یې وکړ، باید له تادین خان او ټول افغان ملت څخه بخښنه وغواړي. له عبدالله نه خو دې هیڅوک بیخي ګیله نه کوي. موږ تل د حق ملاتړ کوو. که چاته یاد کار بد نه ښکاري ځان سره دې فکر وکړي. که د ورور یې د مرګ کال پوره وي او دی ورپسې خفه ناست وي او د دې دوستان خنداګانې کوي، نو د ده په زړه به څه تیر شي. ملاتړ او مخالفت باید د خدای د رضا لپاره وکړي، نه د شخصي ګټې او تعصب لپاره. ګرانو کتونکو ډیره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې وکتله. که مو ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.